د اختر په ورځ به موږ او تاسو سکو دا غي متعلق د اختر د ورځې 15 آداب. اول نمبر د اختر په شپه عبادت کول. حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د اخترونو په شپو باندې د الله عبادت وکړه او مقصد د الله پاک نه د ثواب طلب الله به د زړه نه مړ کوي. هغه ورځ چې زړونه مړ کیږي علما د دې دوه تفسیر کوي. یو دا ده چې د زړه مړ کېدل د دنیا په محبت راځي، معنا زړه کې به الله د دنیا محبت نه چي. دوی مدا د قیامت ورځ ډیره سخت ده، التب خلق دومره تنگ شي چې د مرګ ارزو به کې خدای مرګ راولي. او چې څوک د اختر په شپه عبادت کوي الله به په دغه ورځ د قیامت پر راحت او آرام کې تیری دې به دغه تمنا نه کوي. دویم نمبر ادب دا ده د اختر په ورځ سحر وختي پاسېدل او جګېدل. د عام ورځونه به د اختر په ورځ سحر وختي جګې. دریم نمبر غسل کول، که سړی وي او که ښځه. سړو د پاره غسل سنت ده، ښځو د پاره سنت. څلورم نمبر مسواک مګل. پنځم نمبر خوشبوئی لګول. شپږم نمبر نوی کالی او جامې اغوستل یا وینځل شوی خو د ټولو نه چې ستا په جامو کې د ټولو نه ښې جامې. اووم نمبر ځان ښایسته کول د شریعت او د اسلام د حدودو لاندې. حدود لاندې دا دي چې سړی به داسې ښایست او داسې دغه نه استعمالوي چې رنګ جوړوي، نور خوشبوئی وغیرہ یا ځان باندې شیمپو مګل چې پوسته کې ښایسته ښکاره شي نو په دې کې مشکل نشته. ځان ښایسته کول د شریعت او د اسلام د حدودو لاندې. اتم نمبر سار وختي ادری تتلل، دا علمگیری وغیرہ لیکلی دي. نو سار چې مونږ مکو نو ادری کې به مور او پلان هغوی ته ورشئ، اول ته تلاوتونه وکئ او د هغې ثواب هغوی ته وبخئ. نو دا د اختر د ورځې عادات دي. نهم نمبر عیدګاه ته د ټولو نه مخکې تلل. داسې نه چې لا ډېر وخت دی او امام به خطبه وایي، امام به چې دی تقریر کې بیا به ورځو چې د ټولو نه مخکې لاړې نو دومره ثواب یې ډېر دی. لسم نمبر یوې لارې باندې چې عیدګاه ته لاړې نو په دویمه لار باندې بیا راتلل کور ته دا مستحب دی. یولسم نمبر پیاده تلل، که چاته عذر سپین ږیری او مریض او موټر کې لاړه نو خیر دی، خو بیا پیاده تلل افضل دی. دولسم نمبر لاره کې تکبیر ویل، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د دنیا خبرې نه کول. دیارلسم نمبر د سار خطل و نفس دا لوی اختر په ورځ خوراک نه کول تر قربانۍ پورې. خدا روژه نه ده، دا امساک دی. نو په دې الله پاک سړي ته ډېر ثوابونه ورکوي. بیا برانه خبره اوږده شي نو خوراک نه کول. بیا دته د خوراک کولو کله اجازه دي چې د اختر مونځ یو کنو که بیا خوراک کوي نو خیر دی، خو افضل دا ده چې قربانۍ نه خوراک وکړي. او بعض علما وایي قربانۍ کې بیا د جګر خوراک چې وکړي نو دا د ټولو نه افضل ده. څوارلسم نمبر ادب دا دی د اختر په ورځ هر مسلمان سره په خوشحالۍ باندې ملاوېدل، ستړي مشي کول او په خندا باندې په خوشحالۍ. پنځلسم نمبر نفلي صدقه ورکول، بچیو ته، نورو ماشومانو ته، مسکینانو ته، مسافرو ته، طالبانو ته. څوک په لار درځي ښه خبره دا ده چې پیسې ماتې کوي، هغه پیسې ماتې راواخلې ځان سره جیب کې واچوئ او دې که ته دا سړی مسکین دی فقیر دی د هغې نه لږه ورکړه. نو مسکینانو فقیرانو ته ورکول د صدقې دا د اختر په ورځ سنت. نو دا 15 آداب دي د اختر په ورځ، دې سره لحاظ کوئ. یو 14 ادب علماء لیکلی، چا سره د ورانه وه هغه سره د ټولو نه مخکې مبارکي کول او د هغه کور ته تلل. الله مو دې د اختر د خیر او د برکت وګرځوي.